خوست کې بایزيد د لوړو زده کړو طبي خصوصي مؤسسې په تحصیلي برخه کې د علم ډیوا بله کړه. د دغه طبي پوهنتون مسؤلینو له ژمن سره په خبرو کې ویل چې د 12 ټولګي او همداشان د پروتیز له 2 کلن انسټیټیوټ فارغ زده کوونکي کولی شي چې د کانکور ازموینې له لارې دلته 15 کلنه ستوماتولوژي ووایي. دوی زیاتوي چې لا دې وړاندې خوستي ځوانان د ستوماتولوژي زده کړو لپاره نورو ولایتونو ته تلل چې د اقتصادي پلوه دوی ته ګران تمامېده. د اوس لپاره موږ یوازې په ستوماتولوژي پوهنځي کې خدمات وړاندې کوو او په راتلونکو پلانونو کې مو شامل دي چې د معالجوي طب په برخه کې او همدارنګه د کمپیوټر ساینس پوهنځي په برخه کې محصلین جذب کوو. د ټولو معیارونو پابند یو. عملاً مو په مؤسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونې، د غونډو مجهز تالار، د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لا ښه والي په خاطر باندې ښکلې ودانۍ، شنه ساحه، دغه معیارات دي، دغه ځانګړنې دي چې بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه یې لري. دلته بیا یو شمېر ځوانان د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې خپلو خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت کار وکړي. په ټوله کې دا د یو هیواد د یو ولایت لپاره د پرمختګ زیری دی. نن په خوست کې د بایزيد روخان په نوم یو نوی پوهنتون پرانیسته وشوه. دا په ټوله کې د خوست میشتو لپاره ښه زری دی. نو زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ ستوماتولوژ په صفت ټولنې ته وړاندې شي، بلکې اساسي هیله به یې موږ دا وي چې پوهنتونونه د محصلینو په زده کړه کې باید په اساساتو کور وکړي. خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ 4 خصوصي پوهنتونونه په تحصیلي برخه کې محصلین روزي چې ټولنې ته زرګونه تنه د خدمت په موخه ورپېژندلي دي.